پروژه کار در مقابل پل که حدود یک ماه قبل از سوی جمعیت هلال‌احمر افغانی به حمایت دفتر ICRC به هدف اعمار یک کانال آب در قریه سالار تپه ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ به راه انداخته شده بود، با بهره برداری این پروژه به پایان رسید. رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانی در ولایت بلخ میگوید در این پروژه برای 233 تن باشندگان این قریه زمینه یک کار فراهم شده بود. په دې پروژه کې تقریبا 7 میلیون افغانۍ لګښت وشو او 380 متره سنګکاري وه او همدا ډول پاککاري هم 5.5 کیلومتره د دې کانالونو پاککاري وشوه او 7 کیلومتره د دې کانال کندنکاري هم ورسره وه. معیار د دې پروژې 3 ورځې و. از سوی هم باشندگان این قریه که در پروژه کار در مقابل پل در ساخت این کانال کار کرده‌اند، تطبیق چنین پروژه ها را می ستایند و می افزایند با اجرای چنین پروژه ها ضمن آبادانی در ساحات مختلف کشور برای شهروندان شغل نیز فراهم می شود. موږ د دو پروژه ډیر خوشاله یو، هم کار وکړم، هم پیسې واخیستې، هم درکونه راته جوړ شول، نو ډیر ته خوشاله یو. له دې پروژې څخه موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې موږ ته د کار زمینه برابره کړه او موږ ټول یې دلته په کار بوخت کړو، هم ابادي سوه، هم موږ ته پل معاشونه راکوي. له دې پروژې څخه موږ ډېر منندوی یو چې نور هم داسې پروژې په افغانستان په هر ګوټ کې هر ځای کې داسې خپلې سي. قابل یادآوری است این پروژه شامل کندنکاری، سنگکاری و پاککاری خط کانال آب می شود که تطبیق آن بودجه به مبلغ بیش از 6,700,000 افغانی هزینه برده است.